دا مو وایي چې زما عمر ډېر دی، دا خبره مه کوه، دا ډېره خطرناکه خبره ده. ناظره دې ویلې ده، ترجمه شروع کړه. بعضې خلک وایي چې یاره زما عمر اوس ډېر دی، څوک زما ژبه پیاړه شوې، دا خبره خطا ده. ته شروع کړه انشاءالله تعالی، الله ستا مدد کوي. لږ لږ وایه. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان چې په قرآن کې ماهر دی او ښایستی وایي په اسانۍ، دا خو الله پاک یو فضل په ده کړی، مع الکرام مع السفرة الکرام البرره. د الله نبي فرمایي دا خو به د هغه ملایکو ملګری چې هغه وحي لیکي او ډېر اوچت ملایک دي، ځکه الله در په قرآن ژبه په اسانۍ روانه کړې ښایسته، دا خو اوچته درجه ده. خو د الله نبي فرمایي یو انسان دی او قرآن یې شروع کړه ویلی نشي، تکلیف دی ورته، خو د ده شوق دا دی چې نه پرېږدم یې نه، د الله دا کتاب بس د کوم ژبه پکې د غریب نه خلي ټکې لس ځلې وران وایي په 11 ځلې سم وایي، لس ځلې وران وایي په 11 ځلې سم کړي، تکلیف دی ورته. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن یقرأ القرآن وهو علیه شاق. قرآن لولي قرآن ویل پې ګران دي، ذهن یا کمزوری دی یا پې دا ژبه نه اوړي، ځکه عربي ژبه د موږ پښتانه یو مثلا بلې ژبې والی او د الله نبي فرمایي وهو یتتعتع. یتتعتع دې ته موږ پښتو کې ویل که د خولې پې سمه نه را روانېږي، داسې چاړه چاړه کېږي پکې، سمې نه شي ویلی، په رکاوټ رکاوټ باندې وایي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دل الله ډبل اجر ورکوي. ګوره دې انسان لا چې دا ژبه صحیح نه چلیږي او بیا محنت کوي د قرآن سره مینه ده، دل الله ډبل اجر ورکوي. یو دا علم حاصلې د دې اجر شو، بل دا خواري کوي غریب او محنت کوي د قرآن سره مینه ده، د دې اجر ده. او دا چې کوم مشقت برداشت کوي د دې بیل اجر ده. په دې بنا زما محترم ورونو او خویندو ته هم دا وایم، ډېر خویندې راځي دې خطبې له چې دا مه وایي چې زمونږ ژبه په دې باندې نه دغه کېږي. دې مجلس کې داسې کسان ناست دي، دې مجلس کې موجود دي چې د هغې زنانو منکر قرآن ویلی دی. زما والده دې الله رب العالمین وبخي، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. هغه زمانه کې دا مدرسې نه وي د زنانو، اوس خو الحمدلله د زنانو مدرسې دي او د نارینهو دي، ماشاءالله یو ښایسته بهار راغلی دی. پخوا ډېر سخت دور و، تاسو ته پته دي وطنونو خلکو نه تپوس وکړئ، په قاري پسې به ګرځېده، په کلي کې به قاري نو پېښور نه به مومندو ته بوتلو، کلو ته به بوتله، هلکه یو قاري صاحب راله وګورئ موږ له ختم وکړي. اوس خو ماشاءالله پار کور کې قاري صاحب پیدا شوی، اوس خو الله پاک یو ډېر رحم وکړ، علمونه ډېر شو، مدارس ډېر شو، د الله یو فضل دی. نو هغه زمانه کې موږ ماشومانو داسې دا مدرسې نه وې، زموږ د والدې له به دا زنانه راتللې، قرآن دا ناظره به یې ته ویل، داسې زنانه ما لیدلې چې بوډۍ زنانه وې او قرآن یې شروع کړلو او بیا مکمل ختم که په ناظره، او بیا ترجمه شروع کړو، ترجمه هم ختمه کړه. دا درته د هغه زنانو کې زنانه چې د سړو نه ذهن کمزوری ګوره، او بیا پوخ عمر زنانه چې بوډۍ زنانه، دا موږ په خپله لیدلې الحمدلله. نو په دې وجه باندې بې همتي په دې باب کې نه ده پکار چې موږ ځان بې همته کړو چې نه مړه بس اوس خو په ما باندې وخت تللی دی، اوس خو دور تللی دی. نه هېڅ هم نه دي تلي. الحمدلله که ته خواري وکړې، که ته قرآن شروع کړي، مثلا تا ناظره نه دی ویلی، ته زه قرآن شروع کوم او ویم بیا دا قرآن به سر ته رسوم، نیت دا وکړه، صرف دا یو پاڼه دی وویل او مرګ دله راغو، الله رب العالمین ستا په عملنامه کې ټول قرآن لیکي. ځکه قانون د رب العالمین دا دی چې کله د دې عمل نیت وکړو، دا عمل تا نه په نیمه کې پاتې شو، الله یې ټول لیکي. رب العالمین دومره فضل او کرم والا ذات.